د دې حدیث مبارک جابر نومیږي، دا صحابي دی، د عبدالله زوی دا د آن حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت کوي. د دې خلاصه دا ده، ځینې داسې وي لکه د چا یو مال و چاته امانت وي، او څوک داسې وي لکه د الله دین چې هر شی امانت دی موږ ته. ځینې داسې شیان دي وایي چې د چا راز وي، د چا یو خبره وي، او یو په یو مجلس کې یو خبره وسي، نبی علیه السلام وایي دا هم امانت دی. یو سړی تا ته خبره وکړه، یو مشوره وي، یو مجلس وي، چې هر څه وسو، بس دا پر هغه ځای پاته دی، دا سړی غایب سو، یو خبره یې وکړه لاړ، یا دی ثم التفت یا غایب شو، یا دی یمینا شمالا وکتل. د دې مطلب دا وي چې دا خبره دی پټېدل غواړي، بس دا امانت دی. بیا به انسان هغه خبره بیا بل ځای بیا بار بار هغه نه افشا کوي، دغه سر به نه افشا کوي، تا راز دی هغه به نه افشا کوي، دی په هغه باندې زهرېږي. چې تا ته یو خبره وکړه، که یو مسله وي، که یو مشوره وي، که یو خبره وي، یو مجلس وي، نو نبي علیه السلام وایي دا د یو چا راز دی، بس د چا راز که مجلس کې وسو بیا به ته نه ظاهروي. البته بیا به راسي داسې مجلسونه کوو چې هغه د مجلس په ناروا کې جوړ سوی و، د چا د یو مال لوټېدو یا د وینې تویېدو یا د چا د بې عزتۍ خبرې سوي، هغه بیا واجبه ده پر دا سړي باندې چې هغه د ناروا مجلس سوی وي، هغه سړی به خبروي چې ستا دپاره دی مشوره سوې ده، پام کوه، بیداره اوسه، هغه بیا ضروري ده، هغه بیا واجبه ده. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث رجل الحديث، که یو سړي تا ته یو خبره وکړه، یو د زړه راز، یو د زړه خلا یې درښکاره کړي، ثم التفت، بیا دا سړی التفات وکړي، د دې یو مطلب دا دی غایب شو، یا ثم التفت یمینا شمالا یې وکتل دا سړي، د دې مطلب دا وي چې دا دی د راز خبره وي، فهي امانت. نو مبارک صلی الله علیه وسلم وایي چې دا امانت دی، بیا یې ته مه افشا کوئ، مه وایاست. مطلب دا دی چې هغه لکه په معلوم کې چې امانتونه راځي، په خبرو کې هم راځي. رواه ترمذي و ابو داود، دا حدیث امام ترمذي و ابو داود ویلی دی. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هيثم بن تيهان هل لك خادم. دا بل حدیث دی، د دې بیا مثال په دې کې بیان شوی دی چې مشورې غوښتونکی یو سړی چې ستا سره مشوره وکړي، هغه مشوره به ته خیر ورکړې، د بهبودو، د ده د فلاحو، د ده د خیرګړي، د ده د خیریت مشوره به وکړې. مستشار هغه سړی چې مشوره ځینې کېږي، مستشار به امین وي. مستشار امین به وي، دا معنا ده چې ته اوس د چا سره مشوره وکړې، ستا سره یو څوک مشوره غواړي، نو ته به بیا دی کوې، دی به نه کوې چې هغه په یو تاوان کې واچوې، یو چپه لار وښیې. ستا زده دي چې دی به ورته وایي چې زما په فکر کې خو دا راځي، زما دا رایه ده چې ستا لپاره دغه لار خیر ده. ته به د خیر، د خیریت مشوره، صلاح مشورت په لاس ورکوې. نو د دې په باره کې دا حدیث دی، هغه دا دی، حضرت ابو هریره فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل، ابي هیثم بن تیهان نومې دی، و دې ته یې وویل ته یو خادم لرې، ستا دپاره خدمت کې یو خدمتګاره سړی دې شته که نشته؟ هغه ورته ویل یا نه ده، د خدمت والا سړی زما نشته. لکه اوس یو څوک وي، یو مزدور یې وي، پخوا زمانه کې به دی اوسي، مثال غلام به و، هغه مریان به و، د کافرانو څخه به په زبردستي په زور سي ونیول سو، بیا به په بند راوړستل سو، بیا به کلمه وویله هم به مریی و، مسلمان به و، د چا مریی و، یا به اسلام نوی راوړي کافر به و، د چا به مریی و. بیا به نو چا به د خیرات لپاره مریی ازاد کړي، د خدای د رضا لپاره به چا ازاد کړي. نبي علیه السلام وایي د هر اندام په بدل کې ستا مریی ازاد کړي، الله به ستا اندام هر عضو د اوره ازاد. چا باندې به کفاره اوښتې وه، نو د قسم کفاره به وه، یا به هغه د روژې کفاره وه، د هغه په بدل کې به کفارې لپاره به عذاب کړي، مریی به کفاره کې هم سوي وو.
دا به عذاب کړي، نو به دا یو ثواب چې پخوا دا رقم ژوند. نو دو ټول ته خادم لري که نه لري، نبي اسلام دا ثابت کړ. اولیا ځای نه لري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل که چیرې بندیان رالو په غزا کې په جهاد کې سب یې رالو، موږ لره بندیان رالو مریان، بیا ماله راسه، بیا به زه تا ته هغه دغه درکړم، یو خادم به درکړم. هغه داسې پېښه وسوه، یو دوه مریان رالو، په بند باندې دوه مریان رالو. دغه صحابي د ابوالهیثم هغه راغی و نبي اسلام ته چې تا ما سره وعده کړې وه. نبي اسلام وویل بس دغه دوه مریان دي، په دې کې هر یو چې ستا خوښ دی هغه مریی بوځه د خدمت دپاره. دا صحابي ورته وویل یا نبي الله هغه د مشورې ځای دغه دی. ویل یا نبي الله زما دپاره خوښ که چې ستا خوښ یې هغه زما دپاره خوښ که. نبي اسلام ورته وویل دا خو بس به ما ته اختیار راکړئ، نو زه دې د مشورې والا جوړ کړم، مستشار به امین وي، د مشورې والا به امین وي. نو زه مجبور یم اوس مثال په دغه بنیاد باندې تا ته به د خیر مشوره کوم. دغه دوه مریانو کې دا یو زه پر لمانځه وینم، دا یو لمونځ کوي، یو ښه لمونځ کوي، دغه د لمانځه والا سره اوس معنا دینداره دی او دیانت والا دی، نو مسلمان دی چې دی خپل د مولا خدمت کوي، د مولا هغه عبادت کوي، لمونځ کوي، ما په لمانځه لیدلی دی، نو بس دا درسره بوځه، دا خیر دی ستا دپاره، ما دا د خیر مشوره وویل. نبي اسلام ده ته دا مشوره وکړه. د مرئي په باره کې دا ورته وویل استوصي به معروفا، زه بیا ستاسو دا دغه واده اخلم چې د ده سره به نو ښه کوې، د ده سره به احسان کوې، تر بس بالا کار به نه پکې ډېر به یې نه ستړی کوې چې ته خورې هغه به دی خورې، چې مثال ته اغوندې هغه ورته ته ورکوه، یو احسان ورسره کوه. دا مرئي دغه دی. اوس دغه ځای دی، هغه ورته وویل چې زه دا دی بویځه. هغه سړي صحابي ورته وویل ته یې راخوښ کړه. نو نبي اسلام وویل زه دغه در خوښوم، ګوره چې دا ما په لمانځه لیدلی دی، د لمانځه والا او د ده سره به احسان کوي. په بل روایت کې څه زیاتوب راځي نور، ده چې کور ته بوتی، کور والا ته یې وویل چې نبي علیه اسلام ما ته دا وویل چې مشوره مې دا ده چې دا د لمانځه والا دی، لمانځګزاره دی، دا خیر دی په دې، نو ته به هم احسان ورسره کوي. هغه کور والا بیا هم دینداره وه، هغه ورته وویل چې دغه امر موږ نسو پر ځای کولی، راسه کس سره یې ازاد کړو. نبي اسلام خو ده ته ورکړي وبخښئ، وراسه کس یې ازاد کړو، د خدای لپاره یې ازاد کړو. بس دی هور سو، د خدای لپاره ازاد کړي. بس په هم هغه لمانځه خیریت وي، هم د نبي اسلام مشوره پر ځای شوه، هم دوی هغه احسان ورسره وکړي، کس یې ازاد کړي. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وویل لابي هيثم بن امتحان دا ثابت دی ویل هل لك خادم، ته خادم لرې که نه لرې؟ قال لا، اول یا زه نه لرم. فقال نبي اسلام ورته فاذا اتانا سبي، چې موږ لره بندیان رالو، نو فاتنا فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم لره برأسين، دوه انسانان دوه دغه رالو مریان رالو. فأتاه ورلي نبي اسلام أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقل اختر منهما، تغفو مريان سبس استاذ وغاية أغبوزة. فقال أوتل يا نبي الله اختر لي، تزما دفار را فشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقل تاخذ وسط مشوري ولاكم، إن المستشار مؤتمن، د مشوري ولا بأغا أمنوي چې چا ستاسو مشوره وغوښتله، بس ته به نو ښه مشوره د خیر وکړې. فإني رأیته یصلي، ما لیدلی دی د لمونځ کوي، لمانځګزاره وي، د لمانځه دونه برکت. واستوصي به معروفا، د ده سره به هم ښه کوې، بس دوی هم دغه یې وه، هغه د لمانځګزاره یې بوتئ، بس دا بیا ښه ورسره وکړو، سره ازاد کړي. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس، سفك دم حرام أو فرج حرام أو انقطاع مال بغير حق،
ابو داود وذكر حديث ابي سعيد ان اعظم الامانه الباب المباشر. د دې حدیث خلاصه دا ده چې مجالس چې څه وسي په یو مجلس کې چې ذکر وسي خبرې وسي دا پر هغه ځای پاته دي دا امانت دي. نبی اسلام ولنه منګر یو څو مجلسونه دی چې هغه واجب دي پر دا سړي باندې په مجلس کې اورېدلي دي دا به دستي افشا کوي به په دنیا ته به حال رسي خلک به خبري هغه سړی به خبري. والمجالس بالامانه د امانت مجلسونه امانت څوک به د چا راز نه وایي فلاني بیا ماته دی ویل دی پېښور سوي و نو دی مشوره کوله دی دا امانت دي. الا ثلاث مجالس مګر درې مجالس چې دي هغه نه دي هغه به هغه سړی به خبرې کم دی سبق دم حرام په یو مجلس کې د حرام وینې تویېدلو مشوره وسي. مثال ته به خبر شوې چې دا مجلس په دې کې چې یو سړي دا اراده درلوده چې د پلاني وینې تویول یا زه وهم یا زه وژنم یا قتل کوم یا دته زما دا اراده دا یې دویم نبی اسلام او فرج حرام یا د یو سړي د زناکارۍ اراده کړې وه په دا مجلس کې چې زه به د پلانۍ سره د پلان سره د پلان ځای کې به زه دا کار کوم یا دا به زه شتوم یا به د دا سره دا کار کوم یا به زه دا زناکاري سره کوم یا به بهرحال د ناروا مشوره وکړم مجلس کې اوس ستا حال په اوس دا او یا انقطاع مالی بغیر حق یا دریم دا دی په مجلس کې دا اصولو چې یو چا دا مشوره په مجلس کې دا خبره ذکر کړه چې د پلانکي د مالدار سړی دی زه لار ته یا مالدار سړی دی زه دا موټر نه یا دا مالدار سړی دی زه یې واټوم یا زه د ده پسې دا تور تړم زه د پیسو ته د چال جوړ کړی یو پیسې زه نه اخلم بغیر حق بې له حقه دا معنا د وینې تویېدل هم بغیر حقه وي او دا جناکاري او دا شیان وي دا هم یې بغیر د حقه وي او د مال د مسلمان تویېدل هم بغیر د حقه وي په مجلس کې وسي. نبي اسلام دغه په امانت دا مجلسونه امانت نه دي دا به ضرور هغه سړی چې دا سړي اراده کړې ده د هغه دپاره د دغه کار سره کوي دا ناروا دا هغه سړی مظلومه دی دا سړی چې په مجلس کې ګایېدلی دی دا ظالم دی هغه مظلوم واجبه ده پر تا باندې چې ته به یې خبره یې ته به خبر ورکوې و هغه سړي ته به وایې چې بیداره اوسه ستا دپاره د قتل بندوبست سوی دی ستا دپاره د ناحقه جیل سوی دی د ناحقه وهلو سوی دی د ناحقه د مال وړلو سوی دی. نبی اسلام وایي مجالس په امانت سره دي و داسې نه وي چې هغه دا رکوي چې هغه د یو چا په نقصان کې وي هغه مظلومه به بیا واجبه ده چې خبرې به دا بیا امانت نه دی. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د دې حدیث خلاصه دا ده چې د عقل تعریف او د عقل اهمیت د انسان ته د الله په خپل هر زړه کې دا جوهر ورکړی دی د عقل ورکړی دی ډېر دیني احکامات او د الله پاک نعمتونه ورکول یا دنیا یې ورکول یا ځل اخیستل یا الله پاک ګریب کې راتلل یا یو انسان ته الله تعالی ثوابونه ورکړي یا عذابونه ورکړي د عقل په بنیاد دا عقل یو ډېر لوی شی دی. دا عقل الله تعالی په یو دې صورت کې پیدا کړي لکه یو مجسمه یې ورکړه مثال لکه یو صورت چې ورکړي الله پاک و دا عقل ته وویل ورښکاره سه ورښکاره سه ورپټ سه ورته ولاړ سه ته کښېنه ته مخامخ سه وماته ته شا راوګرځوه بیا الله تعالی ویل ما یو ډېر د خیر یو ډېر لوی افضل شی تر تا نه دی پیدا کړی د مسلمان په زړه کې تر تا ښه تر تا افضل ستا په وجه باندې به هغه خلک نیول کېږي ستا په وجه باندې زه به چا ته نعمتونه ورکوم ستا په وجه د چا څه دنیا اخلم ستا په وجه باندې زه پېژندل کېږم د مسلمان په زړه کې
او زه ستا په وجه باندې و چاته عذاب ورکوم، ستا په وجه ثواب ورکوم او ستا په وجه عذاب ورته میلاویږي. د دې څه مطلب دی؟ هغه دا دی د انسان دا دیانت، دا دینداري، دا عبادتونه، دغه شیان د ده د عقل په بنیاد. یو سړی ډېر عاقل سړی وي، حدیث کې به راشي بیا ډېر خلک به لمونځګزاره وي، یو سړي ته به الله پاک 10 ثوابه پر خپل لمانځه ورکړي، او یو سړي ته به الله تعالی نه ثوابه مثال اندازه باندې ورکړي. یو سړي ته به 8 ورکړي، یو سړي ته به 9 ورکړي، یو سړي ته به 6 ورکړي، یو ته به 15 ورکړي، یو ته به 4 3، یو ته به یې ورکړي. دی ولا به شی دی، دا د عقل په بنیاد دی. ښه عاقل سړی لکه مثال حدیث کې راځي، یو سړی به د لمنځو والا وي، یو سړی به د روژو والا وي، یو سړی به د زکاتو والا وي، ډېر خلک د مثال د حجو والا دي، ډېر خلک د عمرو والا دي، ډېر نبي اسلام یې ذکر کړي. مګر وده ته د قیامت په ورځ څه ثواب ورکول کېږي نه ورکول کېږي، د عقل په بنیاد. یو سړی به عاقل سړی وي، ښه اودس به یې کړی وي، ښه لمونځ به یې کړی وي، خوا پاک ښه به یې په خپل وخت باندې کړی وي، و دې ته به 100% ثواب الله ورکړي. یو سړی دا به یو څه سره لړلی وي، هغه عقل کې به کمزوري وي، مثال هغه د عقل کار نه دی اخیستی سته دی ورته، هغه ته به لږ ورکړي، یو 50 به ورکړي. یو سړي به دی وي مثال اودس به یې نه وي وچ کړی، اودس به یې سم نه وي کړی، لمونځ به یې سم نه وي کړی، عطور به یې سم نه وي ویلي، هغه طریقه به یې سمه نه وي کړې، هغه دا به شی دی. یو سړي دا به دی وي، حدیث کې راځي په یو دی لمونځ یو دی چپه وراسته وسي، هغه په یو دی شکل باندې سي پر دا سړي باندې پر مخ باندې په وویشته سي، هغه مردود د یو سړي دا پورته سي، هغه اسمانو له ولاړ سي، محل د قبول له ولاړ سي. الله اکبر. یو سړی به وایي ډېر خلک به وي انسانان، ځینې به د روژو والا وي، خو په هغه ښه طریقه به یې نیولې وي چې د هغه به هغه روژه هم روژه وه، د هغه به د سترګو هم وه، د هغه به د لاس هم وه، د هغه به د فکر هم وه، د هغه به نو ګرد هغه اعضاو به وه. نو الله پاک به ډېر ثوابونه پر ورکړي. د یو چا دا به دی وه چې هغه به هسې خوله نیولې وه، د هغه دا به نیمی وي، د هغه دا به لږ وي، د چا دا به یو قسم. دغه رقم زکات ذکر کړی، دغه رقم حج دی. مثال یو چا به په ډېر ښه انداز باندې کړی وي، د عقله څه به کار اخیستی وي، هغه کې به یې نه ښکنځل کړي وي، نه به یې څوک زهیر کړی وي، نه به یې چا ته باندې لار تنګه کړې وي، نه به یې څوک په صدقه وهلی وي، نه به یې چا باندې تکلیف راوستلی وي. الله پاک به ډېر ثواب دغه قیامت په ورځ دغه د عقل مطابق ورکړي. یو سړي به دی وي چې هغه به د عقله به کار نه اخیستی، د عقل به کمزوری وي، د یو ریاکاري یا د یو نکانې یا د یو ځای بنیاد به یې کړی وي، چې تللی وي. یو سړی به دی وي چې هغه به د فحشاو د فجورو د ښکنځلو څخه به ځان نه وي کتلی، ثواب به یې نه وي. دغه رقم عمرې دغې دي، عمرې به یې کړې وي، هغه به د عقله کار اخیستی وي، الله تعالی به ډېر ثوابونه ورکړي، چا ته به نه وي نه به وي. نو نبی اسلام وایي چې د قیامت په ورځ باندې د عقل مطابق جزاوې حاصلېږي او انسانانو ته ورکول کېږي. دا داسې د عبادات کړي دي، هغه د عقله څخه کار اخیستی دی، د ده د عقل مطابق عقل یې کامله وو، نو هغه عبادات یې کامل کړي وي. عقل یې کمزوری وو، هغه عبادات یې هم کمزوری راشي. په دغه وجه باندې الله تعالی د عقل پیدا کوي، وعقل ته یې وویل ستا په وجه باندې زه خلکو ته ثواب هم ورکوم، عذاب هم ورکوم، ستا په وجه باندې خلکو ته نعمتونه هم ورکوم، ځینوایې هم کوم، ستا په وجه باندې زه خلک ګرفتاره هم کوم، زما په عذاب په لپیټ کې راشي، ستا په وجه باندې زه ثوابونه هم ورکوم. د عقل په انسان کې یو دی شی الله تعالی پیدا کړی دی، د عقل کار واخلي. وعن ابن عمر قال دی وایي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قل ان رجل انسان بل یکون یب من اهل الصلاه د لمنځو والا به وي، والصوم د روژو والا به وي، والزکات انسان به د زکاتو والا وي، والحج د حجو والا به وي،
والعمرة انسان به د عمرو والا وي وای حتی ذکر سهام نبی علیہ السلام ذکر کی هغه حصه چې د خیر کلها یو سړی به ډیر د خیراتو د ډوډۍ والا وي ډیر خلک به مړ کړي یو سړی به د ډیر منظور د نوافلو والا وي وما یجزا نو ورکول کیږي جزای بدله الله و یا ثواب یوم القیامت د قیامت پر ورځ الا بقدر عقلی د عقل په بنیاد د یو چا به د عقل کمزوري وي د عقل به کار نه وي خستی دا به ګرده کمزوري کړي دا به ګرده چپه کړي او یو چا به د عقل سره د سوچ سره به کار خستی وي هغه به پر ځای برابر کړي وي هغه به خپل طریقه باندې کړي وي هغه به پر خپل مشروعیت باندې کړي وي نو الله تعالی به کامل مکمل 100% ثواب ورکړي د عقل د یو دی جوهر الله پیدا کړی د انسان لپاره وعن ابي ذر قال لي ابو ذر ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو ذر لا عقل نستدون د انسان كالتدبير بس هغه انسان احتیاط تدبیر بس ده عقل دی احتیاط ولا ورع او پرهیز نست پرهیزګاری نست دونه تقوا نست دونه کلکف لکه انسان سی ځان منع کی احتیاط کی بشان کی احتیاط کی دا الله تقوا ولا حسب نه دایسی د ذکر د ستاس انسان فخر پوکی د پپلارو په نیکو په خاندان کې ستیرسنی د انسان د پاره یو حسب یو شرف د انسان حساب کې د حسب نسته که حسن الخلق لکه ښه اخلاق سدي د انسان د پاره دا ډېر لوی شرف دی دا ډېر لوی حسب دی دا ډېر لوی ښه د ذکر خاوند شی د انسان د پاره هغه پپلارو په نیکو په اجدادو کې تیر سوی وي نو تر دې لو تقوا نسته لسکپ انسان منع کی منع دا معنی احتیاط کی انسان احتیاط کی انسان منع کی د چا سره د حرام سره د نارواو سره لو پرهیزګاری تر احتیاط نسته او ښه صفت نسته ښه حسب نسته ښه شرف نسته لکه حسن خلق تر دې ښه شی نسته تر دې ښه حسن خلق حسن اخلاق او بل پیغمبر اسلام وایي چې انسان د پاره په ژوند کې دا یو څو شیان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عمر وایي اقتصاد په نفقه نصف المعیشت اقتصاد په نفقه کې دا معنا درمیانه روي الله پاک کلو واشربو ولا تسرفوا خوراک شا کوي خپل مضبوطه کوي چې څوک غني وي مالدار وي هغه د مالداري اثر دې پر دې وي مګر اسراف نه کوي او بل ځای قرآن کریم کې آیات الله وایي چې تی ما پر ځان باندې به تنګي راولي نه به بخل کوي نه به ډېر حد بالا تجاوز کوي اقتصاد دا معنا نو درمیانه روي په اقتصاد کې دا چشله دا نصف المعیشت د دنیا د ژوند نیمای دی والتدتو الى الناس او محبت دوستی د خلکو سره نصف العقل دا نیمای عقل دی او حسن سوال شپشتنه کول دا بیا نیمای د علم ده دا نیمای دی نو د دې لپاره نبی اسلام دا فرمایل چې ته په د دنیا په ژوند کې چې ته دنیا خرڅې کوي ام به درمیانه کوي اقتصاد د بخل سبب ځان ګوري د اسراف په ځان ګوري او د شچا سره ښه تعلق ښه دوستي اخلاق دا نیمای عقل دی او شپشتنه په دین کې داسې دی نسبي علم دی د علم نیمای دی دا به ستوی لپاره دی وي لکه نیمای علم چې پر سوی وي واخر دعوانا الحمدلله